د ټي بي د جراثیم یا د ټي بي د بیماری زمونږ په ملک کې څومره ډیره ده. مونږ وایو پړپوس یا پیپړې د انسان اوچې شوي دي او کار نه کوي، ساه کې ورته تکلیف دی. نن درته دا په ایکس رې کې ښایم د یو څو مریضانو چې څنګه کله پړپوس اوچ شي دا په ایکس رې کې ښکاري، او بیا هغه داغونه کو هغه خلک هغه بیماران بیا بهر ته ځي نو دا ورته مسلې جوړوي. ګورې دا یو د مریض ایکس رې ده. کله چې موږ د هوا واخلو د ساه په نالۍ باندې هغه ښي طرف پړپوس ته لاړ شي او ګس طرف پړپوس ته راشي. هوا په ایکس رې کې توره ښکاري او د پیپړو کار هم دا دی چې دا به د بهر نه هوا اخلي، په هوا باندې به دا پړسیږي او هغه هوا به بیا وینې له ورکوي، اکسیجن به یعنی ټول وجود ته ملاویږي. زړه ته اکسیجن د پیپړو په ترو ملاویږي. اوس دلته تاسو ته دا پیپړه خو ټیک ښکاري، هوا پکې راغلې ده، خو که تاسو دې پیپړې ته وګورئ نو دا اوچه شوې ده. د دې اوچېدو نه زموږ دا مرادي چې دې کې چې کوم هغه ببلونه یا هغه پوڼقۍ چې کوم به د هوا نه ډکېدل هغه اوس کولیپس شوي دي، یعنی هغه بس پوچې شوي دي او نورې نه پړسیږي. دا د ټي بي نه پس عموما دا په صورتحال دا جوړیږي په پړپوس کې او په ایکس رې کې بیا موږ ته داسې ښکاري. دا معمولي غونته یو څو پکې شته او نور ټوله پیپړه چې کوم دی هغه اوچه شوې ده. کله چې دا اوچه شي نو دا طرف خو لکه پوچ پاتې شي نو بیا هغه د هوا نالۍ چې کوم دی دې طرف ته هوا دې طرف نه پې لکه داسې زوري نو هغه د هوا نالۍ کو تاسو ګورئ هغه هم ګس طرف ته تاو شوې ده. دې ته ټریکل ډیویشن وایي. نو دا انسان یا دا مریض بیا لکه په اسانو الفاظو کې دا بیا په یو پړپوس باندې ژوند تیروي. ټي بي یو داسې مرض دی چې دا د انسان پیپړې د دې حده پورې خرابېږي چې یو پیپړه بالکل اوچه شي او بیا دا ایکس رې یا دا صورتحال داسې وي چې کله بهر دا مریض ځي نو هغه خلک بیا د دې شیز نه ډېر زیات یېرېږي، ځکه چې ما څنګه وویل چې دا بیماري په نورو ملکونو کې ختمه شوې ده. زمونږ په ملک او خاص تر په پښتنو کې ټي بي دا بیماری دومره زیاته ده چې زه د چیسټ او پی ډي منګه کوو او روزانه په او پی ډي کې 4-5 مریضان نوي تشخیص کیږي چې ټي بي ورته شوي وي او د 5 نه د 10 پورې روزانه زاړه مریضان راځي چې هغه د ټي بي علاج کوي او دوايانې اخلي. د ټي بي علاج یا دوايانې چونکې د ملک په سطح مفت ملاویږي نو هغه بیا په سرکاري هسپتال کې کوم ځای کې چې ټي بي سنټرز وي هلته ملاویږي او د هغه ځای هغوی دوايان جوړي. اوس علاج نور هم آسان شو، د 6 میاشتو په ځای 4 میاشتې شو. یاد ساتئ چې ټي بي په پښتنو کې خاص طور پر په خاندانو کې او په یو کورونو کې ځکه زیاته ده چې د ټي بي سره تړلې کم پرهیز یا د هغه بیمار نه صرف 4 هفتې څه پرهیز کول دي هغه موږ ته لږ څه د غیرت غونته معامله ښکاري. نو په هغې وجه چې ټي بي یو ځل زموږ کورونو ته راننوځي بیا هغه بیماري یا هغه جراثیم د هغه کور د هر کس نه تیریږي او د هغې پورې نه وځي. دا یاد ساتئ داسې بیماري ده چې په بهر دنیا کې دا ختمه شوې ده. یو څو ملکونه او د بده مرغه پکې پاکستان هم دی، ټول داسې تھرډ ورلډ کنټریز لکه افغانستان، پاکستان یا انډیا په دې ملکونو کې صرف موجود ده. ادروایز ټي بي د بیمارو نه یا د ملکونو نه دا ختمه شوې ده. نو اوس څه کولی شو، څنګه پرهیز وکړو، څنګه هغه بیمار له پروټیکشن ورکو او د هغه نه نور روغ خلک څنګه وساتو او چې کوم خلکو سره هغه په کلوز کانټیکټ کې وي لکه د هغه سره په کور کې وي یا په کمره کې وي لکه یا ښځه او خاوند یا مور پلار وي نو هغوی سره څه کولی شو. یاد ساتئ چې یو تھراپي ده هغې ته ټي پی ټي وایي، ټي بي پریونټیو تھراپي. د دې دا مطلب دی چې کوم کس ته ټي بي شوي وي نو د هغه سره د دې ټي بي د تشخیص کېدو نه 14 ورځې یعنی 2 هفتې مخکې چې کوم خلک په کلوز کانټیکټ کې وو، د دې دا مطلب دی چې هغه خلک چې هغه سره ناست پاستو، هغه سره په هاسټل کې، مدرسه جماعت کې یا په کمره کې پاتې کېدل، په کور کې د هغه سره چې کوم فرض کړه کو هسبینډ وایف وي، ښځه خاوند یا رونه خویندې یا داسې چې د هغوی سره هغه وخت تېر کړی هغه ټوخی کوو یا هغه ناجوړو خلکو ویل چې یاره سینه یې خرابه ده ټیک به شي، د ځان نه یې دوايانې ورکړئ یا لوکل ډاکټر ته ورله نږدې. بهرحال هغه وخت څه انویسټیګیشن یا څه ټیسټ ونه کړو، 2 هفتې وشوې هغه ټیک نه شو، بیا هغه یو غټ هسپتال ته لاړو، هغه ایکس رې وکړه یا د بلغمو ټیسټ وکړه، هغې کې ټي بي تشخیص شوه. اوس دته دا بیماري یا د جراثیم د وینې ته یا د پیپړو ته رسېدلي تقریبا 2 هفتې یا 20 ورځې مخکې وو. نو هغه خلک چې د سره په دې 2 هفتو کې په کانټیکټ کې وو هغه خلکو له دوایي ورکول پکار ډېر زیات ضروري وي. دا ولې؟ ځکه چې دا جراثیم هغوی ته رسېدلی دی. اوس کله هم چې هغوی دې جراثیم ته کمزوري شو، یعنی د هغوی قوت مدافعت کمزوری شو، څه ته چې موږ ایمیون سیسټم وایو، هغوی ته به هم ټي بي کېږي. همدغه وجه ده چې ټي بي په خاندانونو کې چلیږي او د نیکه نه شروع شي او په نوسي باندې او هر کال ته یو کس وژني او که مړ یې نه کړي نو څه خوند یې هم پاتې نه شي، ځکه چې هغه پړپوس له دونه نقصان ورکړي
چې یا خو پوست ټي بي فایبروسس ورته مونږ وایو، پوست ټي بي اټلیکټیسس ورته مونږ وایو، پیپړې یا خو اوچي کی یا پړپوس اوپړسي، د هغې چې هغه کم کار دی چې بهر نه اکسیجن اخیستل دي او هغه اکسیجن وینې ته ورکول دي، هغه کار بیا نه کوي هغه پړپوس. او که بیا هغه بیمار بهر ته ځي یا هغه ځوان یا پیغله چېرته سبا بهر ته سبق لځي یا جاب له نوکرۍ له مزدورۍ لځي، نو دغه شیز ورته بیا د ټول عمر دپاره تکلیف جوړوي. نو څه کولی شو؟ یاد ساتئ چې دا 14 ورځې مخکې د ټي بي د تشخیص نه مخکې خلک راګیرول دي، د هغه کور اکنوینس کول دي چې تاسو دوی وخورئ تاسو ته بیماری نه کیږي، یو خبره. نو هغه خاندان کې به هغه کور کې به دا بیماری ختمیږي. دویمه، کم کس چې بیمار شو او علاج شروع کو، صرف او صرف کتاب خو 2-3 هفتې یادي، خو تاسو عزت د دینم زیاتې کوي، یو میاشتې کوي. یو میاشت صرف پرهیز پکار دی د هغه کس نه، او داسې پرهیز ګوره داسې هم نه چې تاسو بیخي د هغه نه کرکه شروع کوي، یا داسې کمره کې هغه پکار دی چې هغه کې کراس وینټیلیشن کیږي. دا مطلب دی چې فرض کو دروازه کولاوي چې کړکۍ هم شاته کولاوي، چې هوا په یو طرف رانوځي نو چې په بل طرف باندې وتې شي. کو په گاډي کې در سره سفر کوي او د هغه اولنۍ میاشت وي، نو پکار دی چې د گاډي کړکۍ کولاوي، هسې نه چې یخني وي تاسو هیټر لګولی وي، کړکۍ ټولې بندې وي، یا ګرمي وي اے سی لګېدلی وي او ټول وینډوز چې کوم دی د گاډي بند وي او بند کیبین وي، نو داسې ځای خطرناک دی. په دغه دوران کې زمونږ پښتنو کې دا یو رسم رواج دی چې څنګه معلومات وشي چې بیماری د خلک خپل خپلوان غمرازۍ له دغه له راخلاص شي، کورونو ته راځي، ښه خبره ده. خو د ټي بي مریض دپاره به یو میاشت به خلک نه خبروي چې نور خلک نه راځي کور ته، نو هغوی به هم نه جوړه کېږي چې میلمه راځي، نو بیا به مجبوراً چې کم تاسو پرهیز یا کم تاسو طریقې کار شروع کړی بیا به خرابېږي، بیا به هغه به مریض خواله هم راځي او تاسو به هم د مریض خواله ورځئ. نو هغه خلک به بند کوي چې یو میاشت بس به ګورو. د کم بیمار چې بیمار شو دا به کو نوکري کوي، کو سکول ته ځي، کو کالج ته ځي، کو داسې ځای ته ځي هلته د نور خلکو سره کانټیکټ دی، هغې نه به چوټي واخلي. یو میاشت چوټي ښه په اسانه ورکړلی کېږي سرکاري طور پر. بیا د ده نقل و حرکت کو فرض که دا چېرته د ده څه اراده وه چې ته څه فنکشن و، واده و، یا څه غم خادي، یا داسې څه تبلیغ کې چېرته تللو یا چکر له تللو، هغه اراده به پوسټپون شي، دا به چېرته هم نه ځي. دا اولنۍ میاشت 2-3 هفتې دي، خو تاسو یې 4 هفتې کوي، یعنې یو میاشت کوي، دا به چېرته هم نه ځي. دا به دا علاج شروع کی، یو میاشت پس تاسو ایون د سپوټم ټیسټ واپس هم کولی شي، بیا هغه نیګیټیو شوی وي او هغې کې هغه ریزسټنس هم دغه ټایم کې معلومیږي. بیا د هغې نه پس کو دا فرض که پرهیز ماتوي هغه ماتولی شي. د ټي بي علاج چې یو سړی وکړي نو اولنۍ میاشت نه پس هغه بالکل ټیک ټاک شي. د ټي بي علامات داسې وي چې وزن کمیږي. وزن څنګه کمیدل معلومیږي چې یو خو پکې خپلې کپړې کولاو شي، خوله پې د شپې راځي، مړه تبه پې راځي، کمزورې کېږي، خوراک ته یې زړه نه کېږي، او عموماً ټوخی یې ورسره بلغمي. د سینې ایکسرې او د بلغمو ټیسټ دا ډېر زیات ضروري دی. اوس درته دا ښایم چې په ایکسرې کې د ټي بي خرابه شوي پړپوس یا پیپړې څنګه ښکاري، چې کله د ټي بي جراثیم یې ووهي هغه پړپوس یا پیپړې بیا په ایکسرې کې څومره نقصان د هغې شوی وي او هغه څنګه په ایکسرې کې ښکاري. نو راځئ دا راسره وګورئ.